فراه ولایت کې د بیرته راستنېدونکو کډوالو له 2 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. په دې ولایت کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو چارو کمیټې مسؤلین وایي په جوړ شوي کمپ کې بیرته راستنېدونکو کډوالو ته د دوی د ضرورت وړ توکي مرسته شوې ده. موږ نور غشتونه هم دغه کم مهاجرین وروڼه چې راغلي دي هغو ته موږ سروې او توضیح کړې ده، خو اوس د فی الحاله دپاره موږ 2 کورنۍ لرو چې د دې سره مو بل غشت هم کومکونه کړي دي. د دې غشت مو بیا د حوادثو څخه د ولایت په امر باندې د دوی سره د وړو مرسته ده د وسلن جریان لري چې موږ دوی ته د وړو وسته دي عیار کړي دي، دوی خلکو ورته وړي. تقریبا دا لړۍ دریم ځل ده چې موږ دوی ته د دوی دپاره چې کم شی اړین دي هغه موږ دوی ته برابر کړي دي، دغه مهاجرین وروڼو ته موږ ورکړي. په ورته مهال بیرته راستنېدونکي کډوال هم په دې مرستو خوښي څرګندوي او د اسلامي امارت څخه د سرپناه غوښتنه کوي. راغلی 2 ګونې وړې غوړې راوړه، نو اوس فعلا ستاسو په حضور سره دغه مرسته چې راغلې ده دغه مرسته ده. موږ له دغه ضرورت دغه دی د سرپناهي دی، هوا یخه ده، نو فعلا هم کوچنیان مریضانېږي، بیا کور ودانه د امارت لخوا دا کلینیک ته دغه مساعده برابره کړې ده. نور موږ ته غاز را کړی دی، پکنیک را کړی دی، ډوډۍ د پخولو طبخه موږ ته را کړی دی، 2-3 داسې نازک کمبلان را کړي. تجارانو نه شاته چې الله تعالی وس ورکړی د هغو خلکو نه موږ دا غوښتنه ده چې هر څه د هغو د توفیق باوجود چې څه د هغو په وس کې هغه خلک دی هغو نه مرسته زموږ سره وکړي. زما سره دلته د اوس وخت کې چې موږ دلته را رسېدلي وو، نو دلته زموږ سره داسې هره مرسته سوې ده، نو د سرې میاشتې لخوا چې زموږ سره داسې ډېره مرسته سوې ده. په دا وخت کې اوس موږ ته سرمایه پکار ده چې موږ د دې یخ څنې ډېر سره تنګېږو، نو موږ ته داسې دغه پکار چې موږ اسلامي امارت د خوا څنې دا مرسته غواړو. باید وویل شي فراه ولایت د پاکستان او ایران هیوادونو څخه دا مهال 1814 کورنۍ په زور او جبر سره راستانه شوي دي.